د ننګرهار ولایت په تورخم کې افغان مسافرین شکایت کوي چې پاکستان هیواد ته په تګ راتګ کې ورته دغه هیواد مسؤلین ستونزې جوړوي او کارونه یې په سستۍ سره ترسره کوي. دوی وایي له کرښې هغې خوا پاکستاني پولیس او مسؤلین خلکو سره سم چلن نه کوي او هغه کسان چې پیسې ورکړي له ګڼې ګوڼې څخه یې تېروي. افغان مسافرین وایي سپینګیري زنانه او ماشومانو ته زیاته ستونزه ده او په ساعتونو انتظار وي چې په پاسپورټ یې دخولي او خروجي ټاپه ووهل شي. افغانان ورور د ډېر دغه باید اخوا ډېر زیات مشکلات ورجانه ډېر زیات لږ نه تقریبا 3 غنټې تقریبا موږ ولاړ ورته بس پیسې ورنه کې به پیسو نه اسکا کیږي پیسې ورته خپل درا خوشي موږ الحمدلله د خپل سرحدونو یو روپې نه راغی چې په ترتیب په نظم باندې راغلو خو اخوا مشکل لږ ډېر د ګوره فارش دی ته څوک ډېر پریدي نه چووړي همدلته تورخم کې ولاړ په شو بیخي نه مریض پریدي یو رقم چې څوک پیسې ورکوي هغه وکاږي پیسې مو واغستې مانه مغسدانه چې مانه نه دی مانه واغست بل لین له ودرولو او ماشومان پکې زوفتی خزي پکې را ورځي کنه او ما غلاس ته پېښ تورخم غلاس له بیخي د پاکستان سایډ چې ډیر زیات خلک پاسابي. افغان مسافرین وایي پاکستانی لوري نړیوال قوانین نه مراعات کوي او له مسافرو سره بد رویه کوي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان سره د افغان مسافرو ستونزې شریک کړي ترڅو مسافر په اسانۍ تګ راتګ وکړي. ته نه ملانه لکه چې اروپا غوندې همسایه ملکونو کې هیڅ دغه پاسپورټ نه غواړي دغه نه غواړي صرف تذکره ګوري پریدي لکه هالند شو جرمني شو فرانس شو دغه ملکونو هیڅ خبر نه خالي افغانستان پاکستان ایران دا کچېرې دا حالت صحیح شي د دواړو ملکو آمدني بخښي شي کاروبار بخښي سهولتونه بخښي خلکو ته دواړو ته خلک لګ پریدي د وجه د ګرش ډېر زیات سیواوي نو د وجه د خلکو مسافرین ډېر زیات مشکلات دي په وختو کې نو دلته کې خلک په ساتونو ولاړ وي نو موږ دا هیله دا د غرم د خپل ورغانو کو دا غونم کو چې دا مسله حل کړي. د پاکستان د دولت او د افغانستان دولت نه کوم مشکل نشته دا چې خلک قطار او توالر دي اخوا ته چاوړي هغه ته بیا دوی هغه نفر یو فریګ دي یعنی د سیمه امکانات نه لري چې لس نفر یا شپږ نفر یا یو جی د سیستم فریګ دی یو د تورخم پولیسو کمیساري وایي د کرخې دی خوای مسافرو ته سہولتونه برابر کړي خو هغه خو پاکستانی مسؤلین مسافرو ته ستونزې جوړوي. دوی وایي څو ځلې د پاکستانی لوري سره دغه ستونزه شریکه کړي خو لا هم نه د حل شوی. مونږ خو دې خواته تاسو لکه څنګه چې خپل ولیدل لازم سہولتونه برابر کړي دي خو دلته بعض یو کې مشکلات او تم کټاری لګولې دي ګڼې ماران باندې کړي اوس ګڼې ماران نشته مسافرونو ته لازم سہولت په دې خوا کې برابر شوی د پرسنل توظیف او تاسو خپل ولیدل او په تربیه سوی په دې مسافرینو د ترتیب او تنظیم په ارتباط مشکلات پاکستان لور ته دي چې هغه مسافر تیز زر نه پروسس کوي او مسافر ته ډیر سلو اجازه ورکړي دا علت د بیروبارو همدا ده چې پاکستان مسافر ته زر اجازه نه ورکړي دي خو کوم ستونزه نشته لکه څنګه تاسو په خپل سترګو هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان د کنسل نظر هم واخلو خو هڅو سره یې په نظر اخیستلو بریالي نشو. اوس مهال په اونۍ کې 4 ورځې په تورخم کې د تورخم دروازه خلاصوي او د ورځې شاوخوا 3,000 کسان په دې لار تګ راتګ کوي. سباون ساحل روحي نیوز تورخم.